کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشهیي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورونو کې د روږدو کسانو شتون هغه لاملونه دي چې ډیر کله ورڅخه میرمنې په نشهیي توکو روږدې کیږي. 30 کلنه شکوریا چې اوس یې د کندهار په نشه د روږدو میرمنو په مرکز کې درملنه روانه ده، وایي په نشهیي توکو اخته کېدو یې کورنۍ ژوند له ګڼو ناخواله سره مخ کړی و. بله گفتم میوارم قدم بود، مثلا خلق تنگی میکرد، برای بعد رد میگفت دیگه میکرد، باز موصلی ما تنگ میشد، خلق ما تنگ میشد، باز میرفتم این نیشه را میکردم، خدا آرام میکرد. حالا ما بسیار از دکترام خوش هستم، از پایوازایشان هم خوش، دقیقه بر ما سیروم میلگانه، دوا بر ما میده، ما راضی هستم از پیشون. کندهار کې په نشه د روږدو میرمنو د درملنې مرکز کارکونکي وایي تر دا مهاله یې د لسګونو هغه میرمنو درملنه کړې چې په نشهیي توکو روږدې وې. د دغه مرکز د کارکونکو په خبره دوی د درملنې پر مهال میرمنو ته سواد او حرفوي زده کړې هم ورکوي. او موږ مریض دلته چې دی لکه څنګه چې خپل زموږ شفاخانه د معتادینو د درملنې شفاخانه ده، نو د دې تداوی هم یو عارضي تداوی موږ دې ته کوو. داسې تداوی نه ده چې عارضي تداوی یعنی هر اعراض او علائم چې موږ په دې کې وینو، کوم مواد چې موږ پر دې کاته کوو، په دې کې چې کوم اعراض رامنځته کېږي دغه تداوی وکړو. کېدای شي چې د دې فشار لوړ سي، یا کېدای شي چې د نور داسې اعراض په دې کې معلوم سي، دغه اعراض تداوی موږ دې ته کوو او بیا معاینتونه ورته کوو. د هغه که چیرې دی یو ناجوړي درلودله، هغه تداوی موږ دې ته کوو. په نشه د روږدو میرمنو د درملنې د مرکز د مسؤلینو په وینا ګڼو نورو روږدو میرمنو د خپلې درملنې په موخه له دوی سره ځانونه راجستر کړي دي. نسیمه هغه میرمن ده چې د نشهیي توکو له پرېښودو وروسته اوس د لاسي صنعت په برخه کې کار کوي او خپله کورنۍ ساتي. دا زما په ژوند کې ډېر مهم دی چې زه خپل ژوند په دغه معاش کې پرمختګ یا مثلا مخته بیایم، د عیالو تعلیم په دغه پیسې کوم او د کور کرایه مصرف ګرده پر دغه معاش مې تېروي. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې پکښې زیات نشهیي توکي تولیدیږي او ګڼ اوسېدونکي یې د نشو په بېلابېلو ډولونو روږد دي.